بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلی یم. ناظرین، عوامي مسایل پروګرام کې زه راغلی ما سنځای ته د دې چې کوم مسایل دي د دې کوم محرومیان دي د دې په اړه کې د قومي وطن پارټي ما سره د دې یو ډېر ښکلی شخصیت ما سره په دې پروګرام کې ملمه دي. نن د خپل علاقې د لپاره ډېر زیات خدمات دي او ډېر کافي ټیم نه د دې نسل در نسل دا یو خدمات یو سلسله را روانه کړې ده. راځي چې هغې سره ملاقات هم وکړو، د هغې نه د هغې سیاسي بیکګراونډ تپوس هم وکړو او ورسره د حلقې مسایلو مکمل معلومات ترې غواړو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. یاسین جان صاحب، لږ زموږ ناظرین ته د خپل سیاسي بیکګراونډ لږ پهله ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم یاسین جان دی، د کوټک کلي اوسېدونکی ما. نو زه د قومي وطن پارټۍ په ټیکټ باندې د ویلیج کونسل حسنزی نه چیرمین منتخب شوی یم. او اوس زه د ټول نه اول خو ستاسو د پښتو ټي وي او د ناصر جمال صاحب ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو وخت راکړو او زموږ د غریب خانې ته راغلی. ډېره مننه ستاسو. یاسین جان صاحب، که مونږ د حلقې ستاسو د وي سي چې دی د هغې د محرومیانو د هغې د دغه باره کې خبره کوو، مسایلو باره کې په هغې کې ټول نه پهله چې دی د تعلیم په بابت کې لږ راته ووایي چې یاره تعلیم صورتحال ستاسو په وي سي کې څومره دی او د هغې نه مخکې چې یو سوال بل دې سره کنکلوډ کوي چې ستاسو په وي سي کې ټوټل کلي څومره دي چې دا ناظرین ته پته وي. زمونږ په وي سي کې ټوټل کلي چې دي هغه 15 دي. یو پکې اوس بل یو ورکوټې کلي سازېږي، هغه د حسنزی، ملاحیل، کوټک، ترناب، کوټک، جلهر او بکیان جنګي. دا اوس یو نوی کلي آبادېږي جي. بالکل صحیح دی. د تعلیم په بابت سره راته ووایي چې د تعلیم په بابت خو دا دی چې د سنځو کلي کې هایر سیکنډري سکول د الکانو شته، های سکول د جینکو شته دی او زمونږ په کوټک کلي کې پرایمري سکول دی د الکانو او د جینکو پرایمري سکول شته دی او د ترنو کلي کې د الکانو سکول دی چې کوم ځای کې کمی دی چې کوم ځای کې داسې تعلیم نه محرومه دي هغه خلک یا فاصله ورته ډېره زیاته ده یا داسې ځای دی چې دلته چې یو دا و دلته یو بل سکول و دغه جلهر کلي کې، خو هغې کې څه تعداد کمی و نو هغې وجې نه هغه سکول یې ختم کړو. کسان یې د کوټک او ترنو سکول ته کړل، د هغې کلاس 4 هم دی کوټک سکول ته کړو. دا د حکومت باید څه پالیسي وي نو په هغه پالیسۍ حساب باندې لکه بس هغه سکول ختم کو دې سکولونو ته هغه کسان راوړل. تعداد کم د وجې نه چې دی نو هغه دلته دې خواته راوړل. ټیک شو جي، بالکل صحیح ده. د روډونو سټرکچر زه خو دلته راتلم ما خو ډېر څه ولیده، خو بیا هم تاسو لږ ناظرین ته ووایئ چې یاره د روډونو حالات دلته څنګه دی او د فرش بندیانو دواړو. د روډونو حال خدا دی چې د دې نه مخکې کله چې د شیرپو خان دی په حکومت کې یا دلته سکندر خان ایم پی او ناوی مختلف قسم روډونه دلته کې کړي او اوس چې دا حکومت راغی نو دوی هو هغه روډونه په داسې سیستم باندې لکه بیا دوباره پخول شروع کړل، خو په ځای پرېښي تاسو چې ځای په ځای راشئ نو تاسو ته به کندې او دا به تاسو ته میلاویږي جي. د هغې باندې زمونږ لکه مخکې مظاهرې هم کړي دي، اوس زمونږ یو ملګري په هغې باندې عدالت ته هم تللی دی چې عدالت کې پې کیسونه هم چلېږي. د خپل حق د فرشبندیانو صورتحال دا چې هغه دلته کې چونکې سکندر خان زمونږ ایم پی او بیا موده هغه منسټر پاتې شو او آفتاب خان زمونږ مخکې لکه ایم پی ایم ان اے 3 ځله پاتې شوي دي. نو هغوی په مختلف اوقاتو کې لکه مونږ له هر قسمه پنډونه را کړي دي، مونږ له فرشبندۍ کړي دي، مونږ له نالۍ د نور د اوبو نکاسۍ کم سیستم چې نو هغه د هغوی وخت کې ډېر حد پورې لکه ټیکو دې خو لکه ونه کړله دې ټینور کې زمونږ کلي کې خواړو هېڅ قسمه څه کار نه یې شوي جي. نه جي نه یې شوي، بس یو فرشبندي شوې ده خپل لکه یو ټرانسفارمر نیم دلته لګېدلی دی جي. نور ټول دا سکندر خان او د آفتاب خان د وختو دي. دا خپې لګېدی دی چې یاره دلته کار شوی دی. دغه دوه کار یو ټرانسفارمر په دې 15 کاله کې او یو لار دا نو جي لکه یو شاته حکومت او یو دا شو نو جي لکه ته نن هغسې خو 9 کال خو د هغه وخت کې د دوی لکه زمونږ د حلقه پی کې 21 کې وه سکندر خان سره وه او د دوی د 15 کاله کې پکې دغه یو لار یو ټرانسفارمر شوی دی. ټیک شو جي، بالکل صحیح ده. د بجلی په بابت سره لګون ته زموږ ناظرین ته ووایي چې یاره بجلی لوډ شیډینګ څومره دی. بجلی ناظرین اوس هم نشته، مونږ کیمرې لایټ ته
دلته کې د بجلی صورتحال دا دی چې ټرانسفارمر شته دی که تاسو لکه زه به تاسو وګرځوم د سکندر خان د طرف نه لکه د هغوی دا یو دغه چې موږ له به هغوی په مختلف اوقاتو کې مختلف کارونه راکول دلته تاسو په سړک باندې لاړ شئ نو په هر دویمه ستن کې به ټرانسفارمر وي داسې د کلیو منځ کې د ټرانسفارمرو دلته هغه دغه شته یو ځای نیم کې یو ټرانسفارمر نیم کم دی هغې کې موږ کوشش کړی خو بس هغه بیا هغه وخت ختم شو دا ځل هغوی رانغلل هغه هماغسې پاتې شو او دا نور چې د بجلي صورتحال دا دی چې لوډ شیډینګ دلته شته دی او ښه کاپي لوډ شیډینګ دی بل د لوډ شیډینګ باره کې لکه موږ دلته کې روډ بند کړو خاص د ایکسین دفتر مخې ته او د ګریډ مخې ته بیا هغوی موږ سره لکه دا خو شواروز کې دغه مخکې به یې هغسې مسکالې ورکولې اوس د هغې نه بعد یو 6 ګنټې بجلي چې راځي ښه جي دا غټه خبره ده چې دا لکه په دې تاسو خوشحاله یې 6 ګنټو نو بس خوشحاله خو بینیو خو بس مجبوري ده صبر پې کوو نو امین دغه کړی ده یاسین جان صاحب ټرانسفارمر وغیره خراب شي صوبایي حکومت تاسو سره څه مرسته کوي نو دې داسې کار دی چې دې حکومت کې خو لکه نشته دی او د دوی یو سیستم دا دی چې دوی وایي لکه که ټرانسفارمر خراب هم شي یاره زموږ ایم پی آی یا ایم ایل له یو 18 چنګچیان خلک را سره لاړ شي دې نه مخکې چې کله زمونږ نو موږ چاته نه لیدلي بس یو زه یو ما سره دلته زموږ یو ډېر ګران ملګری شکیل احمد ایډوکیټ چې هغه د پی کې ساټ د قومي وطن پارټۍ چیرمین هم دی بس موږ دواړه به لاړلو او ټرانسفارمر به هغوی راته ټیک کو د هغوی نه بعد خو لکه زه هم نشته دی اوس هغوی وایي چې یو څو چنګچیان خلک را سره لاړ شي بالکل صحیح ده د ګیس په صورتحال سره ستاسو ګیس غالبا کېدای شي چې موږ ډېر بدقسمت وو کله چې موږ ته مخکې تاسو ته پته لګي په ګیس باندې پابندي وه 2008 نه مرکزي حکومت پابندي لګوله چې د ګیس بحران دی بیا هغوی شیرپاخان کوششونه کول هغوی له ورکړلې د ګیس منصوبې نو هغې کې د موږ ته لکه د ګیس افتتام وشوه خو د بده مرغه هلته کې داسې وخت راغی چې بس الیکشن په سر راغی بیا الیکشن کې څه ځایونو کې هغوی پیپونه ورکړل څه ځای کې ورنه کړل اوس هم لکه د ګیس په بابت کې خو موږ دا وایو موږ په جلسو کې مو وایو موږ علي اعلان وایو چې دا کم سیستم دی یا کم لکه روان دی یا ګیس چاله ورکړی کېږي نو که دا سیز دا ورک آرډر د ان ای 8 وي خو بیا به د شیرپاخان کارنامه وي که د ان ای 23 وي نو بیا به د دې حکومت کارنامه وي او ما ته خو نه ښکاري چې هغوی بیا موږ ته لکه د هغې یو جواب راکړی وي صحیح ده جي او اوسه پورې ګیس نه محروم ګیس نه محروم یو چې بل دا و چې زموږ د کلي سره دغلته خوا کې موږ ته چې کوم سکندر خان روډ جوړ کړو هغه راته مات کو او د ګیس پیپ زموږ کلي ته رانغی چې روډ زموږ خراب شو او پیپ رانغی بیا زموږ کلي ته روډ ماتم شو خو لکه پیپ رانغی جي ټیک شو جي بالکل صحیح ده د نکاسې باره کې یاسین جان صاحب د نکاسې خو دلته دا چې زما دا دویم ځل دی په لوکل ګورنمنټ کې د دې نه مخکې هم زه لکه دلته کې لوکل ګورنمنټ کې منتخب نماینده وم نو زموږ له به دغه صفایي کم کسان چې راکول نو هغه دا و چې هغوی صفایي به لکه هغوی کوله بیا ورسره لکه زما هغوی سره لکه ډېر یو ښه تعلق په حساب و نو ما په ډېرو ځینو کې لکه غټ والي او لختي هم صفا کړي ما به ورته وایي چې یاره بس دغه نه دا به لکه صفا کړو که نه نو هغوی به هغه را سره کول چې او څه به زمیندارو امداد وکړو چې زه به لګیا شوم نو هلته کې به زمیندار هم راغلل بلکې هغوی هغه میټیریل اوچتول به زمیندارو په خپلو پیسو یا په خپل دا وکړل بعضې ټایم به له ما له کمیټۍ نه ګاډي راوستي دي او مزدوران به ورسره د خلکو وکړل خپل ځان له به ډکون لاغه خورې وړلې چې خو لکه دا پراپر تاسو له څه دغه نه بس هغه 2 کسان وو د صفایي په مد کې او هغه 2 کسان به موږ دغسې استعمالول جنریټر جي ټیک شو جي د سرکاري وړو تاسو مخکې څه صورتحال سرکاري وړو خو دا ده چې وړو چې دي دلته ټوټې دي لکه زه زما خو لکه داسې دغه زه په چا تنقید نه کول غواړم خو دلته وړو د پی ټي آی د ایم پی ای یا د ایم این ای په لاس کې او بل دلته چې کوم تحصیل امیدوار و د هغه په لاس کې زموږ کلي کې غالبا د پی ټي آی ورکران به لږ داسې کمزوري وو نو هغوی ته نه دي یو ځل 2 روډې دي یو ځل 2 ځله یا 3 ځله انتهایي هغه هم یو ځل موږ روډ بند کړو په روډ کې موږ دا وایو چې موږ د میل مخې ته به روډ بندو نو پاک ورځې راکړي دي هغه هم لکه زموږ په دغه باندې شوي زموږ د قومي وطن پارټۍ د ملګرو په دغه باندې شوي او یو 2 ځله بیا راغلي دي بیا څه داسې طریقه نشته چې موږ له اوړه راکړي نه جي موږ د هغې نه محروم یو د صفا اوبو دلته څه صورتحال دی د صفا اوبو په مد کې موږ مخکې یو پروګرام دلته په ټیوبیل باندې کړو دلته زموږ ټیوبیل د 1992 نه او هغه وخت کې موږ هلکانو
نو ټیوبل لپاره یو سړي ځمکه ورکړله خو هغه وخت کې که زه تاسو دا واقع ویم نو مونږ ورله کوما ورله وینه نه ده ورکړې نو جامې مې کپړې مې پرې د وینو شوي دي زموږ یو ملګری و د هغې سامان کوزو د ګاډي نه او هغې کې هغه زخمي شو نو د هغه د وینو باندې زما جامې سپینې کپړې وې هغه ټولې د وینو شوې هغه چې موږ هسپتال ته وړو ده نو موږ ولې وینه ورکړه خو موږ له صفا اوبه نه دي راکړی شوي جي د هغې په بدل کې د بهر وینه تر دې ټیمه پورې دا جی بالکل هغه ټیوبل بند پروت دی او بند پروت دی بند پروت دی جی ٹھیک شو جی د روډونو لختي وغیرہ چې روډونو دا حال دی نو لختي وغیرہ به د کسي حالي لختي د دې نه مخکې هم دغه ټیوبل والا کس چې دی هغه یو ښه انسان و لکه تکړه انسان و هغه دغه کړي و هغوی څه لختي پخ کړي کله د ټیوبل سره خو بیا بس هغه سیز په نیمه کې پاتې شو چې کله په نیمه کې پاتې اوس شته دی لکه ټیوبل بالکل جوړ دی اوبه هر څه شته ټرانسفارمر ورته لګېدلی دی اوس ورته غالبا سولر پلانټ منظوري هم شوې ده خدای چې اوبه ترې عوامو له نه ورکړی کېږي ٹھیک شو جی ستاسو یاسین جان صاحب څه خیال دی چې دا چیرمنان چې کوم دي دا منتخب شوي دي د خلکو لکه زه بعضې هم ته لاړ شم یاسین جان صاحب هلته کې خلکو خپل ډېر په غریبۍ کې چې دی هغه الیکشن دپاره پیسې قرضدار کړي دي او الیکشن یې پرې کړي دي هغې نه پس چې دی د اختیارات د فنډ چې دی د هغې سره نشته دی سیکرټري سره زیات دي ناظم سره کم وي سم خیال دی چې یاره دې نه بس څه تاثر جی لکه دا زمونږ په 19 دسمبر 2021 باندې الیکشن شوی و زمونږ ریزلټ لکه په 20 دسمبر باندې ورغلو چې شپې 1 بجه وه چې زمونږ ریزلټ وته نو د هغې ورځ نه تر اوسه پورې صوبایي حکومت زمونږ هر قسمه حقوق چې هغه غصب کړي دي او په دې باندې لکه مونږ د عدالتونو ته هم پتلي مونږ په ځای په ځای مظاهرې هم کړي دي په 19 دسمبر باندې مونږ بلیک ډے منو کړی وه که نه یوم سیاه لکه مونږ په باقاعده پروګرامونه کړي دغه هم کړي که نه د هغې نه علاوه په مختلفو ځینو کې په مختلف فرمونو باندې لکه د دې خلاف مونږ راوتو چې یاره مونږ له خپل حق راکې او خامخیر حال راکې ځکه چې مونږ دلته عوام منتخب کړي خو هغوی دا یو خبره کوي چې یاره د هغوی بعضې تاسو لکه دلته یو چیرمین نیم د هغوی مونږ ته دا وایي چې یاره خو د بلې پارټۍ نه به ولاړ وی که نه نو اوس زمونږ د خلکو او زه دا ووایم چې خلکو مونږ سره لکه ډېره غټه پښتو کړې ده مونږ له اوټونه راکړي دي او دا ده چې بلدیاتي الیکشن چې دا د کور کوڅې الیکشن وي دا به ته په خدمت باندې اخلي دا اوټ او یا به دا به ته شخصي پکې هم نه چې ته خدمت دې نه کو ستا شخصیت ډېر دغه وي خو ته به خدمت کې الحمدلله مونږ پلار په نیکه د کلي کې خدمتونه کړي دي د هغې په دغه راله خلکو اوټ راکړی دی ګنې دلته کې زمونږ چې دی بعضې خلک وي د قومي وطن پارټۍ څه نشته نو مونږ ورته وایو چې کوڅې نشته نو مونږ خو یو که نه لکه غټ پټ چیرمین د ته مخې ته ناست دی حقیقت دی زه راتلمه ناظرین او ما یو خبره واورېده یاسین جان صاحب په حق کې چې یاره لکه ده ته دا مشوره ورکړې شوه چې یاره قومي وطن پارټۍ نه مه ودرېږئ همداسې به ورته ووټونه د دې نه زیات میلاو شي یقیني جیت به ورته میلاو شي یاسین جان صاحب ورته ویل چې یاره که یو ووټ وي او هغه زما وي زه به په هغې یو ووټ دپاره ودرېږم خو خپل پارټۍ نه بهر چې دی نو زه د الیکشن نه کوم داسې ده جی بالکل دا داسې وه کله چې کلي کې لکه د جرګو دغه شو نو هغه ټیم کې چونکې زه د زړه بیمار وم ما ته هارډ اټیک شوی او زما 3-4 میاشتې کور شوی وم او بس خلکو دغه کو چې یاره ته به الیکشن ته ودرېږې زموږ دپاره ته ما ورته ډېر وي چې بیمار یم ما ورته مختلف بانې وکړې اخره کې مې دا بانه وکړله چې یاره مور مې نه مني نو دا خو لکه تاسو ته دا ټولو خلکو ته دا یو حقیقت معلوم دی چې مور چې دا مور وي ما ته مور ویلي چې یاره الیکشن ته به نه ودرېږې خلکو خدمت کوه خو په دغه اوټونو باندې نه بیا زما رور دی مفتی صاحب مفتی ناظم جان صاحب هغوی زما مور بیبي صلاح کړله دلته زمونږ یو ملګری و د هغه تعلق خو د بلې پارټۍ سره خو هغه به ما ته وایي چې یاره د قوم دپاره لکه ستاسو خدمات دي ستاسو د خاندان خدمات دي تاسو سره چې لکه موږ سره دلته زموږ نور ملګري دي سید ابن امین باچا صاحب شکیل احمد ایډوکیټ د حاجي ظهیرالله خان عقل خان حاجي صاحب دی اسرار حاجي صاحب دی نو دې ټولو دا ووایي چې یاره بس مطلب دا دی الیکشن کول دي او مونږ یې پته باندې کو نو بیا ورته ما چې د مور باندې کړو بیا مې زما رور هغه لکه زما مور په خلا کړه هغه مفتی صاحب دی او د هغې نه پس ما ته اجازت میلو شو او چې اجازت میلو شو بس زه بیا راغلم الیکشن ته دا غټه خبرې ډېره مننه بیانې ستاسو یاسین جان صاحب چې تاسو زموږ پروګرام عوامي مسایل ټیم ورکړي زه یو ځل بیا ستاسو د پښتون
ټي وي او استاد ناصر جمال صاحب ډیره شکریه ادا کوم چې تاسو زموږ ډیرې ته راغلې او موږ سره یو څو خوشګوار خبرې وکړې او زموږ خیالات هم خلکو ته ورسول. په دې تاسو ډیره زیاته شکریه ادا کوم. ډیره مننه جی، ډیره شکریه. تھینک یو سو مچ. ناظرین دا زموږ یاسین جان صاحب د حسنزئی چیرمین دی قومي وطن پارټۍ نه د دې پارټي ده د خدمات چې دي دا ډېر زیات په دې بلدیاتي انتخاباتو کې اهمیت لري. دا شخصي وټونه زه دې ته په دې وایم چې که د دې یاسین جان صاحب څه خدمات وي نو دا خلک چې دی نو دا به مجبور هم کړي، دا به رامولي، دا به الیکشن ته په زور ودرېږي. بېشکه که د دې په مقابله کې ډېر مضبوط خلک او ډېر مالداره خلک هم ولاړ خو یاسین جان صاحب چې دی نو د هغې شخصیت به داسې وي، د دې خدمات به داسې وي چې په هغې کې به دا خلک چې دی هغه خامخا په الیکشن کې به ودرېږي. دا الیکشن دا منتخب کېدل دا هغې پورې کارآمد نه تر کومه پورې د چیرمین ته د دې هغه چې کوم فنډونه دي هغه ریلیز شوي نه او دوی په دې خپل علاقې کې چې کوم هغه اعتماد په دوی باندې شوی دی هغه اعتماد د برقرار ساتلو دپاره دوی خپل هغه خدمات د خدمت په شکل کې هغه دغه جواب ورکړي، د ووټ جواب ورکړي. دې حالاتو کې هر یو سړی پریشانه دی، که د پی ټي آی دی، که د جی یو آی دی، که د دغه دی کیو ډبلیو پی دی، که د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي هغه چیرمینان چې دي هغه پریشان دي د دې اختیاراتو د دې فنډز لپاره. نن سبا د سیکرټري اختیارات زیات دي د ناظم نه. پکار دا ده چې یاره ناظمانو ته د دې هغه خپل اختیارات او فنډز دا میلاو شي او دا د سیاست نه پاک ورته میلاو شي. دا ضروري نه ده چې د پی ټي آی نه دی، د جی یو آی نه دی، د کیو ډبلیو پی نه دی، چې هرې پارټۍ سره تعلق ساتي. د دې په حلقه کې هر قسم پارټۍ والا خلک پروت دي، پراته دي دلته او د هغې حقوق دي. د دې حقوق سلف کېدل دا داسې دي لکه د دې ټولو عوامو حقوق سلف کېدل دي. الله رب العزت وکړي چې د دې دا مسایل چې دي دا حل شي، چې دې سره د دې خلکو مسایل حل شي. اجازت غواړو، ډېره مهرباني. السلام علیکم.